به او ته دا پروپاګاندا کی نن سبا ته دا پروپاګاندا کی چې دا خې دوه کلو منځه مسله ده ایجادات مسله ده دغه شیعه سنی رنگ ویلې ورکول دغه پرکورانه رنگ ویلې ورکول یاد وګڼو شیعه زه ته دا کار چې کوم د سنی قوم نه دی کړی دا شیعه سنی رنگ چې کوم د سنی نه دی ورکړی دا پرکورانه رنگ چې کوم دی دا سنی نه دی ورکړی بلکې دغه ذمہ دارات دا تو ورکړی دی دا خیواس ولا دهشتګردو تخریبکارو غونډګردو شرپسندو غیر ملک ایجنټانو پشا چې کوم دی ایتو ټول شیعه قوم ویلوړ دی ایتو انجمن حسینیه ایده پشا ویلوړ دی تحریک حسینی ایده پشا ویلوړ دی ایسو ولا غونډه دی ایده پشا ویلوړ دی شان دی ویلوړ شانه بشانه ور سره ویلوړ دی هر ځای کې چې کوم دی ته ایده ځواب یې جرګې کې ته ایده سره یې عدالت کې ته ایده سره یې مرچی کې ته ایده سره یې بلې خبرې کې ته ظالم سره یې بیا یې چې شیعه سنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولې میډیا والاو ته دا پیغام کوم چې د عید نظر کوم لیول باندې شروع دی او دوی وا خبره کوي چې د لنډیوان تنازع باندې هغه د سې چې لنډیوان منګالو سره ظلم زیاتای دی د سارو تنازع دی د پکور د عدالت روشي د سارونو لوس وخلی دو حکومت او سره بھرپور مدد کوي تحریک حسینیه او سره کوي انجمن حسینیه او سره کوي نه دا شنه د لکه د نظر ته ته سکوټه غلطه خبره کوي ته د صرف لنډیوان تنازع نه دی دا ټولې سنیګرې تنازع دی او د زه خو داسې وایم چې سنیګره دوره جاهل قوم نه دی سنیګره خو دوره بیوقوف قوم نه دی لکه څوره بیوقوف ته څوره خراب سړی ته ته دغه نه مخکې یاد دی نه یو ورته مخکې 2007 نه وخه 2011 پورې هغه څه کوم شرپسند کورونه وشو کوم ویرانه وشو کوم وطنونه لوړ کوم بچی لوړ کوم خځې لوړ کوم ملکونه لوړ هغه کې ته اندسي تبلیغونه کوله چې ته نه دغه مرداري زندګۍ کې ساري دغه نبودي دنیا کې ساري دغه شیطانی دنیا کې ساري څو خور غریبون د وخت د خال د ټل نه کوړته کو خیواس خو یو د کوم د څنګه شرپسند کوم دی نو دوره حبیس کوم دی د کوم تقریر تو کړی دی نو دوره تشدګار کوم دی خیواسا خو ډیر امن پسند کوم دی خیواسا د سي امن پسند کوم دی چې خیواسا کوم 2007 نه وخه 2010 پورې سکله خیواس ته لکه دو دین مخکې ټولي دنیا کې ور لګیدل وو ټولي کورمي جنسه کې ور لګیدل وو خیواس طرف ته چوي اشاره نه کوله خیواسی خپل ځون نه ساتل دي او خیواسی ځون سره تقریبا 1500 کورم تنګا ساتل دي او یو غي خو وخت راولو کغه بعد وخت راولو تیا باج کړي ځون یا باج کړي او توغون ته خبيث انسانو کې راپورته شو توغون ته بیوقوف انسانو کې راپورته شو نخترو سارو ته نرینه پوس ولا تو کوم ریکارډ کړی تو کوم ویډیو کړی دی تو کوم لمنې ګرځولې دي مقبل پورې افغانستان پورې وزیرستان پورې تو کوم نه وتی کړی دي مخلوقونه درجه ما که خیواز دی ویلو خیواز ډیره کمه منطقه او شپې تو کوره خیواز ته ویلو مړی د وکړل زخمیان د وکړل متوخانی د شهید کړل او کسا خیواسا به دوره بهادر کوم دی څنګه پور چوته پاتې نه دی تو شپې تو کوره خیواز ویلو 300 کوره د نړۍ پویلو شپږ 100 کوره د تنګای پویلو نن چوک افغانستان کې چوک ټل کې چوک پیرکایم کې چوک صدې کې چوک تری کې چوک بلځي کې چوک بلځي کې اوس ته بیا نه په سمبلګیا تقریر ته وکړو خو خیوسی ګولې هغه څه خبرن سدو څخل به غیرته خیوساو دو څخل د وسه ګولې وا دو څخل د وسه پکټری وا څه ته جوړ کړی وا ته صرف یو کونټای زخمی شو یو لنګای د زخمی شو نور مردار نشوي کسا ته دا خبره کړی دی ساغه ډوکه مخرج کونټینه د نوځین خپل تقریر باندې ودرېګا هغه ډوکه بخیوسای دوه ورته نه وخوري او کسا دا خبره یاد وسته ستویلا پم پر نغه دستونه بده شي دستونه به دوه ورته ته دسي دستونه شي س پم پر تبامه توز نشي نه بده کونټاوي نه بده کوپاراوي نه بده تناوي مطلب دا دی چې ته نیټو باندې غږیږي یا پېښور نه یا بلځینه یا اسلام آباد نه یا بلځینه روشا میدان کې عدالت کې لنډیوان سوداري کڅکې سوداري بلچو سوداري میدان کې خبره وکا پولیس او ته نیټو باندې دا تبلیغونه ما کول لنډیوان سره شونه به شونه ودرېګا لنډیوان حدود معلوم دي موضوع معلومه ده علاقای معلومه ده کلی معلوم ده قومي معلوم ده او زه ته نه دا پښتنه کوم چې د لنډیوان چا موضوع پروت وو هغه موضوع چوشته ده قوم شته وطن شته کلی شته په کور دغه د مغه خبره وکي زه به حیثیت یو خیوسای حکومت نه بنګاخ یم دا سره بنګاخ دی توري نه دی د مرکز نه دی تحریک نه دی چې تحریک مرکز نن ته مو سره تړي چې دوه شونه بشونه ویلور دی
که بیا د کورمې خرپولی کوم دوی د کورمه ما خرپوه تخریک آمه جویا مرکز آمه جویا دا خبرې ته ناسته کېده و روشه مندون ته دروی خیل سا چو سره چی مغلن دیوانه و مطلب داره که سوال سا چو سره چی روشه سرا که شونه به شونه ما سره خبرې وکړه دی کې نه د حکومت زوراشتو نه کې د پښتو زوراشتو دی کې نه سونګر زوراشتو سونګر خو شکر الحمدلله مون زیات تعلیم یافته دي سونګر خو درو جاهل قوم نه ده لکه تر جاهل تغږیږي دلته روشه مندون کې خبرې وکړو ویل نیټو باندې خلکو ته ځاړې کوي زورل کوي خیوسه خبيس قوم دی شیطان قوم دی او تشدګر دی پلنکای دی بستنکای دی خیوسه خو ډیر امن پسام کون دی خو بیا که تشدګر نه وي تشدګر دی که پسدګر نه وي پسدګر دی حواله څه چو چړل نه دی وره هیڅ نه کبه چو وچړلو نو ان شاء الله په مدد صد خدای افغانستان پورې بات بیا خپل ځکه کنټرول نشي خبره کوي ابن نظاره مو طرفه ابن نظر نه یزید نظاری ویل څه انسان وي انسانیت وي مسلمان وي هغه بل ته حاجت نه رسوي ته دا خبره کوي چې زلنډیون څه شونه به شونه زه خود ویلړم چې مو ټوله سونګر وسلور دی مو ټوله سونګری به څه خبره وي سونګر بیا د ته اندور جاهل قوم نه دی کورمي امن مو ته خواندر کوي زه نه خرپم که بیا یې ته خرپوي ته نه نګړې زنه یم ته دی څه پلانکای دی بستانکای دی ته به تکلیف جوړ شي ته به زخمات جوړ شي کورمي کې مو سه ته به شنداشت دي مقبل نوخه تری نوخه کوتری نوخه سترسرنګ نوخه اګدارې نوخه دلسو نوخه بشارې نوخه ساده پوری سدیوا ګولې موتر سینې دوی به تو تا درسي سدا کورمې نظر کېګو مونږ سم زیات به تورک شي اور ان شاء الله په مدد صد خدای په مدد صد مولا علي چې زبور نه ورکېګو سم موته ځونه مخ کې نه وکړي او دا خبره ما کوه چې بل وګې نه مړ کوم زه به تند نه مړ کوم هیڅ کله به مړ نشي کدال ته زمړ کې کوم نه کوړه به تمړ شي خبردار دغه خبرې باندې تخپل سوچ فکر وکړه خپل غاور وکړه بیا انده د لپاره خیوسی طرف ته د اشاره ونه کې کلنډي ون منګال دی که کڅکې منګال دی روشي خیوسی سه عدالت کې کوي خبره وسو کی که په پښتو وسه کوي خبره وکي مخ څه دوره کاپیر نه وسو کاپیر غاک ته مونږ کوي مخ دوره تشګر نه وسو ته تشګر غاک مونږ کوي مطلب دا د روشي دلته کورم جنسي د حکومت شته د عام شته دلته د موسکینی زبو وسه خبره وکم کبه خبرو کې پړ کوم خو حاکی وی خو پنځو کوم توري کوم ته فیصله وکړه مطلب دا د حکومت ته فیصله وکړه خو دې کنه ایمو نه نو دینه مخ کې خو فیصله بلاشته ده کنه بلشخیل سرونه ته نظر ده مو دا 15 کوله کېږي 2010 نه وخه 2022 شو حکومت مو ټنډوري وي مو بداوي چې حکومت ته مرګل ده که حکومت ته مرګل ده حکومت ته مرګل ده سیمو سرونه ته په زور زبردسته کوزه لګولې ده که زه شر پسند کومه که زه فسادګار کومه نو اوس به مو انقلاب جوړ کړي او مو به وسکه نور څه کړي وو خو زه د حکومت ډیره وای نو کوم حکومت مو غور نه کوي که بیا حکومت ته غور کوي دغه خبره باندې نو تاسو زیاته ګله حکومت نه مو ده سشلاس کوله کېږي مو علاقه باندې مو بلشخلو سره باندې تغاور نه کوي لاس کورلنډیون پروت مو صحه کان لري دی باندې تغاور کوي هیڅ کله به ونه کوي کورمي بلول مو ته نه غوړي کورمي مړ کول مو ته غوړي کا بیا یې تم بلاوي نو بیا د چالو کې استمو بودونه نه بلیږي بیا په شور نه بلیږي کورمي ته روشه کورمي بشندای یوه مرچ کې تک نه بلې مرچ کې ځکه نو منر خزيپاته بلګيږي خو توز ګرموم نه تو ځکه نه ګرمون ست یو ورته توري ګولې غولې تو کې د مغار خوريږي تو د تخړوي تو خمه خوخله شوی خو دو ورته دسي د وته تخړون څه زندګي بر قیامت کې به وته تخړيږي دوغاز به نشته تملو الون کې دوغاز جوړ شو د پاره دغه توغون ته سپید لپاره جوړ دی څه توغون ته سپید لپاره جوړ دی ته به دوغاز کې جن شمیلو ویل څه ته بیګونه به حساسیت خلک بزبلون خلک ته جوړلوي ته هزار کوي ته د نیټو باندې د خبرې کوي انجمن حسینیه دی تحریک حسینیه دی حکومت خپل ځکه دمکاویر کوي توري خپل ځکه دمکاویر کوي الحمدلله تورای د سیمړ کوم نه تورای د دوس کوم نه چې ته په د دمکو ډریږي ته د چال وخت اسلام آباد نه پېښور نه پنده نه غزنه مغهګا تروشه کورمي بشندای کورمي نه وغهګا تو یې چوغانه مړ کې کله مندون ته روغلی به تو ته پات لګي خو تو ګرمونه بیا ته تو نه لیوانه سپای پامان سپای جوړ شوی د تمغه ګولې غولې تخړوي د لنګای د زخمی شوی دی او دو ورته به تدسي زخمی نشي تو ته به دو ورته دسي پاته ولګي چې ته یو ورته وایې کمردور شوی خو مردور به کمردور نه وي دسي وصیت به کې زندګي برب بابا ادم زمانه ته پوری د المسیح کلسی پوری به ته دسي وصیت وکړي چې توري مختصره ویر نشي یو خبره خېری کې کوم د نظر په باره کې او دویمه خبره کوم د حکومت په باره کې حکومت دا ویډیو تکاسه دا ریکارډونه تکاسه دا په هغه کوم د بیانونه ته ووري ته نه زدا پښتنه کوم د کورمې کې اوسه پورې پاکستان کې یو کوم یلکه کې مړ حکومت ځکه چې ته دغه باندې غاور نه غوړي
دغه مخنیوی وکړه که دغه مخنیوی نه کوې که کور مې کیوانې ما د سا جوړه شوه حکومت ته زه تونه ګیله کوم چې د غلط بیانو د مو ورکوو که دا دې ورکوي خو پښتو کې یو مثال دی نظر ډېر ښه په پوهېږي پښتون دی کورمیوال دی هغه دا ډېر ښه په پوهېږي غره علاقې خلک دی میا غره علاقې خلک یو زه به حیثیت یې زه قوم نه خیوسا یم خیوسا خبرې کوم څه پښتو کې یو مثال دی څه کونه غوا ورکوله کوناټی ورته غوایي خوږېدو کور مې کې کوم ځای کې مسله جوړه شي سونېګرې ته هغه به ذاتي مسله وي او نیټو ته بیانونه ته ورکوي و دا ورته وایه چې د کوناټی دې تو خوږېږي که هغو د خوږېږي د کونه دې تو خوږېږي که هغوی د خوږېږي ته قرار کښېنه خپل ځای باندې کښېنه خپل خیر وغواړه لمونځ اوداس وکړه که نه یزید د لمونځ اوداسه څه پاتې دي هغه هغې زندګۍ کې مور غولي هغې زندګۍ یزید خو ختم شو نن ورځې پورې د مونې نالت کوو د دغې زندګۍ یزید ته یې و تانې خدای دوره نالت وکړه چې څوره دنې نالت کېږي بېشماره دنې نالت بېشمار دنې چې تا پلار نیا نالت تا مور نیا نالت تا نیکه نیا نالت چې تا غونته د اوس بچی راوړی دی د خلکو وینې بیوي ظلم کوي زیاته کوي شرپسان وي فساد جوړوي ته کافر نه یې څه بل نه کافر غا کوي ته شدګار نه یې څه بل نه ته شدګار غا کوي ته مسلمان یې زه ځان ته مسلمان یم الحمدلله په خبرې باندې سوچ وکړه سوچ ځکه ونې وکړه چې دا خیوسی وچ په وچه مه چړه د خیوسي زور تا ته معلوم دی بیا یې ځان ته زور مه ښیه که بیا خامخا نه ودرې نو بیا داسې چال وکړه کور مې ته راشه بیا به خبرې وکړو نوره ټوله نیټ والاو ته یې ما دا دوا و سلام